بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسې په درانه خدمت کې هم شاه محمود واقع. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو، که تاسو لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب سره بټن معلومیږي، په هغې باندې ضرور کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي زه چې هر کله نوي ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته ډېر ژر دررسیږي د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې. نو محترمو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې لرو چې د کمپیوټر د ټاسک بار خصوصیات وپېژنو چې کمپیوټر ټاسک بار کوم خصوصیات لري. را به شي د کمپیوټر په ټاسک بار باندې به رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته به راشئ. کله چې پراپرټیز ته لاړئ، لومړی دلته موږ سره لیکلي دي لاک د ټاسک بار. د لاک د ټاسک بار مطلب دا چې زموږ د کمپیوټر ټاسک بار به بند وي، همیشه دپاره به لاک به وي، هیڅ حرکت به موږ نشو ورکولی. بیا پرې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته لاړ شئ. دوهم کمانډ چې دی اټو هایډ د ټاسک بار. د اټو هایډ د ټاسک بار مطلب دا دی کله چې موږ کمپیوټر په ډیسکټاپ په یو برخه کې یو نو دغه ټاسک بار به هایډ وي. دلته به دې ته به ټیک مارک آن کړئ، دې ته به ټیک مارک یوازې آن کړئ تاسو او را به شئ اپلای به کوئ. کله چې اپلای کوو موږ د کمپیوټر په پاس برخه کې زموږ د ماوس کرسر ګرځي نو ټاسک بار به لاندې پټ وي، خو کله چې موږ کرسر راښکته کړو ټاسک بار به موږ ته په خپله راښکاره کیږي. دا وګوره په دې طریقه سره راښکاره کیږي. که موږ بېرته بارې خواته لاړ شو پټیږي او که ښکته راشو بېرته ښکاره کیږي. ها، دریم چې د یوز سمال آیکن دې ته به ټیک مارک بېرته لرې کړو، پاس ته به ان کړو تر څو خپل عادي حالت ته لاړ شي. اپلای باندې به کلیک وکړئ، موږ ته خپل عادي حالت ته راغی. بل چې دی دغه د ټاسک بار آیکن دي، دغه موږ سره اوس په غټ شکل باندې معلومیږي. که موږ غواړو دغه آیکن یې اوس بېرته کوچنی کړو نو ټیک مارک به څه ته ان کوئ، یوز سمال آیکن ته به ټیک مارک به آن به کوئ او را به شئ اپلای به کوئ. وګوره دغه آیکن یې بېرته کوچنی شولې. او که غټول یې غواړئ ټیک مارک ترې بېرته لرې کوئ او راشئ اپلای کوئ نو دغه آیکن یې بېرته د ټاسک بار بېرته غټې شولې. ښه، ټاسک بار لوکیشن آن سکرین، په دې کې څه کار کولای؟ د ټاسک بار موقعیت په سکرین باندې دی چې کوم طرف کې تاسو د ټاسک بار غواړئ. که تاسو غواړئ باټم تیار لاندې انتخاب دی، که لیفت طرف تاسو انتخاب کوئ نو ستاسو ټاسک بار به چپ طرف ته ځي. اپلای باندې کلیک وکړئ، ټاسک بار زموږ چپ طرف ته لاړ. که غواړئ ښي طرف ته لاړ شي نو رایټ دلته انتخاب کړئ او اپلای کړئ، ټاسک بار به ښي طرف ته لاړ شي. همدا رقم ته که تاسو غواړئ ټاسک بار تاسو پاس طرف ته بوځئ، ټاپ انتخاب کړئ، او اپلای باندې کلیک وکړئ، ټاسک بار تاسو پاس خواته لاړ. که خپل عادي حالت ته راوستل غواړئ نو را به شئ دلته به په باټم باندې کلیک وکړئ. کله به چې په باټم باندې کلیک وکړو اپلای کوئ نو بېرته به ټاسک بار خپل لاندنۍ برخې ته به را به شي. دریم لمبر کمانډ چې بیا موږ سره موجود دی ټاسک بار بټنز دی. ټاسک بار بټنز نه مطلب څه شی دی؟ دغه د ټاسک بار دغه آیکن چې په دغه ټاسک بار باندې پرتې دي. اول چې دی دلته انتخاب شوی دی نیور کمباین، موږ وایو الویز کمباین هایډ لیبل، د دې دغه نومونه دي موږ سره پټ دي. نو دلته الویز کمباین هایډ لیبل باندې کلیک وکړه، وګوره د دې دغه نوم موږ سره پټ دی، ښکاره دی. که موږ غواړو مثلا زه راځم دلته یو پروګرام زه بل یو اوپن کوم او بېرته مینیمایز کوم داسې. ښه، دا رقم د ورډ پروګرام هم زه اوپن کوم. ښه، مینیمایز کوم. اوس د دې دغه نومونه موږ سره څنګه دي؟ دلته لیکلی دي چې ډاکومنټ ورډ دا دی، پاور پوینټ او ټاسک بار نومونه مکمل لیکلي. که موږ غواړو چې دا نومونه یې څنګه کړه پټ یې کړه نو ټاسک بار دغه کمباین وین ټاسک بار فول دا به انتخاب کړي، را به شي اپلای به کړي، د دې دغه نومونه به څنګه شي پټېږي به. الویز هایډ دغه به ورته انتخاب کړئ او اپلای به کړئ. وګورئ دغه نومونه پټ شولو. که دغه نومونه یې ښکاره کول تاسو غواړئ دلته به را به شئ، فول نوم به تاسو ته بیا راځي، اپلای باندې کلیک دلته وکړئ،
نو ټاکس بار دغه نوم سره مکمل راغی. که تاسو غواړئ چې دغه بې ترتیبه دي نو همدا رقم ته نیور کمباین به انتخاب کړئ، نو دا به بې ترتیبه داسې ټاکس بار ایریا به زموږ زیاته نیسي. دریم ټیک مارک چې دی د ایروپیک دی. د ایروپیک مونږ مخکې تاسو ویلی چې دغه مونږ که چېرته دغه د ټیک مارک آن نه نو مونږ ډیسکټاپ بیا مونږ ته نه معلومیږي. را به شي دلته ایروپیک باندې کلیک وکړه نو ډایرکټ به ډیسکټاپ ته مونږ څنګه کېږي بیا یې به نو د ایروپیک دغه وظیفه وه. محترمو دوستانو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوي وي مهرباني وکړئ زموږ دغه د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ تر بل کمانډه پورې چې بیا مونږ ورځو او بله خپرونه شروع کوو. تر هغې تاسې په پاک الله سپارم. د الله په امان. اوس به تاسو ته یو څو ویډیوګانې په سکرین باندې راښکاره شي نو دغه هره ویډیو چې ستاسو خوښه شوه په هغې باندې کلیک وکړئ، هغه ویډیو به تاسو ته اوپن شي او معلومات ترې حاصل کړئ. د الله په امان.